ولسمشر محمد اشرف غني له CNN سره په مرکه کې څه ویلي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلس چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني له CNN سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید په نړیواله کچه ځکه جدي بحث وشي چې برخلیک یې په رسمي اسلامي هیوادونو او ټولې نړۍ اغیزه کولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا له نوموړي سره دوکه کړې، ښاغلي غني ویلي نه غواړم د دوکې لفظ وکاروم، خو هیله لرم امریکایانو به د خپلې تګلارې او طالبانو سره د تړون په پایلو فکر کړی وي. غني ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې تړون یو ناورین و او په افغانستان کې د سولې پروسه چې افغانانو پیل کړې وه ګډوډه کړه. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.